السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل ویډیو بلاګ ته ښه راغلاست. تر هر څه له مخه روژه مبارک. خدای دې وکړي چې زموږ ستاسو د ټولو عبادتونه قبول شي. کندهار په ښار کې یم. روژه مات تقریبا 2 ساعته یا 3 ساعته پاتې دي. نو د روژه مات ماحول او دغه فضا هم در باندې وینم او په عین حال کې د اختر کومې تیاریانې چې نیول کېږي هغه به هم یو ځای سره ووینو. نو دا د کندهار ښار د شاه بازار ساحه ده. نو دا په کندهار ښار کې د اختر د تیاریانو یا د اختر د میوو د خوړو هغه ستر مرکز دی. راځئ یو ځای سره وینو. دا مهم جز دی د اختر ماچي چې ورته وایي. دې ته ورته نور هم ډېر شیان شته. نو راځئ داسې ګرځو په بازار کې شاوخوا. ما نو خو ستا بیا خبرې نه معلومېږي. دا بس کندهار ښار کې هغه د اختر د تیاریانو هغه عمومي سړک دی چې دلته ډېری خلک راځي د اختر سوداوي کوي. نن موږ هم راوتلي یو نو وګرځېږو داسې به هم ووینو چې روژه او اختر څنګه تېرېږي. ته ته ووایه څه ستا چندانې مخ نه ده. بیا خواشینی کوم دی هم خواشینی وي. دا څه وایه نو بس دا کندهار ښار شاه بازار دی. نو د روژې مازدیګری دی او د اختر تیاریان. کاروبار نشته. ها دی وایي کاروبار نشته. کاروبار نشته بیا هم دغه لار نه کېږي. کاروبار نشته. خلکو سره لار نه کېږي. دونه رش دی خدای وایي کاروبار نشته. یو شی موږ ته را رانیسم. څه چې در رانیسم ما زر ماچه ماچه و خپل شخصي پروګرام دی که مالداري ټلویزیون ته ورکړي. اوس مې ورته ویل چې کاروبار داسې نه کوم. بس دغه غوړې ماچي دي. غوړې ماچي دي. بس څوک یې اختر ته رانیسي او څوک یې روژه مات. دا بیا نن سبا باب شوی دی دا شی. پخوا داسې خاص نه و. دا د موږک هګۍ چې ورته وایي.
زه به نه غږېږم فقط بازار خپله خبرې کوي نو چې خلک د اختر امادګیانې نیسي او د روژې مازدیګری دی کندهار ښار شاه بازار دی د هغه ښایسته ښایسته کان دي کلچې دي ولې وخت را پاته دی بیا ورته وخت پاته ما پکې نه راځي داسې له لوړې خوا خود را رانیسه دلته یو څه داسې د لمر لپاره هم امادګي نیول شوې ده لوړ سایوانونه دي بیا خواته بیا چاکلېټ خواږه شیان دي دلته نو ټوله بس خواږه شیان دي تریخ شی نشته پکې سلام علیکم وعلیکم السلام یاست خیرات دی ایران ساتیرای دی څونه مازدیګر کېږي روژه مات وخت ته نږدې کېږي او غونه دلته رش ډېرېږي او پاتې کوم خلک چې د اختر لپاره سامانونه رانیسي هغه نو بیا چې روژه مات وشي روژه ماته بعد بیا راوځي سوداوي تر اوسه پورې لا د روژه مات امادګیان دي او کوم خلک چې له لرې ځایو راغلي د سارا او د دې ځای څخه نو به سودا کوي مازدیګر شي دلته چې سړی ګرځي واقعیت هم پر سړي هم روژه ښه تېرېږي هم احساس تېرېږي حوصله به کوې لکه که یو چا څه ویله په سړه سینه به یې زغمې لکه ځینې خلک داسې وي چې مازدیګر ټایم څه په تکلیف وي یو څه ستریک نو یو څه ستریک Ja. والا والا اختر سامانه ټول چې دی وارو دا او دا ساحه چې بیا اوس ده هغه جادې شرط طرف ښه دغه اوس چې ور روان یو دا د کندهار ښار د وچې میوې هغه پرچون مرکز دی
او دغه اوس کوم ځای چې دی دا د مسالې و حاجي مخ کوم وخت را پسې لکه تا اوس موبایل نه دی لیدلی یا هغه ساعت سم ودرېږه هلته تریپاډ دغه نور شیان دي سارا و الو بالو هغه شیان کرت دی مقصد وړه ده مهم جز دی مربع ده بس دا ده وچې مېوې ساحه ده نیک دي و بادام دي پسته ده و نخود و دا شیان لیکن اکثریت چې دي دا د افغانستان دي او یو نیم شان چې دي هغه نو د بهر راځي اوس دا بادام کاغذي چې ورته وایي دا فکر کوم د افغانستان هغه مچې بیخي ډېرې نه دي لار نه ځم کېږم مچو وچه میوه ګرانه ده کنې نو وچه میوه چا ته خوند کوي ځکه خلک ماچې ډېر رانیسي ساعت به تېرو ماښام څنګه دي سودا نه څنګه وخت ډېر خرڅېږي بادام ډېر خرڅېږي سږ کال اقتصاد وایي خراب دی دی وایي خود دا شان اکثره شیان د افغانستان و د بادام ستوک دی دغه
ښه دا کشمیش وطني دي او دا بادام وطني دي یعنې اکثریت شیان وطني دي. اوس پسته او دا شیان دي هغه داسې خاص کېږي لکه افغانستان هغه راځي د ایران و د دې ځای نور دا شیان چې دي دا شریک وطني دي. چهارمغز جوز دي دا وطني دي. هغه نور جوز دي هغه لکه روزګاني دي. دا روزګاني والنټ یا جوز چې ورته وایي دغه دي. دا نو ستاسو سلام غني بیا د اختر په مبارکي کې ده صحیح ده هو زه ډېره مننه خیر اوسې ډېره مننه ژوندی اوسې. بس خو دغه ده تقریبا بېرته د شاه بازار سر شو چې کوم ځای سره روان شوي نو دا و په کندهار ښار کې د روژې او د راتلونکي اختر هغه لمانځل چې درباندې ومې لیدل. نو تر بل ولاګه پورې ما ته راکړي اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان.